إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله مولانا العظيم. Dari syarif wahid. Allahumma salli ala habiibika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammad. كما عزت منه مشرانو او درانو نونو دوستانو نپینزو منزونو دا بیان پا سلسلہ کی مادر تدا عرض کرو سدا منزونو دا پیغمبرانو یادگارونو دی او پینزو آلا پیوزل پیو امت تیمنی پارش شوی دا زمون پخپل امت فرز کری دی خدای پاک او دا غیو یومون پایوز که خدای پاک دا یو پیغمبر دا من ثواب صلی اللہ ورکای او کدی پا اخلاص پا عاجزه او پا صحیح طریقه من داداش مارتویلی من دا طول معاشره دا اصلاحی او ذریعه دا عبادت تا معاشره پی خفا کی او خدای چه مخارکوی نو خدای زمون عبادت تاجت نلغی دا زمون دا خیر تا پاره پا منگا مقرر کری دا دنیا خیرم تی پکی او دا آخرت خیرم بگر نو پا دی سلسلہ کی میں ابتدا عرض کرو چی ماسوطن من اول دا حضرت موسیٰ علیہ السلام یادگار اور دا موسیٰ علیہ السلام یو مختصر بیان میں تا شروع کرو دا پیغمبرانو دا بیان پخپل قرآن شریف کی ذکر دے دا صرف دیو کسی پہ حیثیت نوے خدای پاکی حدیث ذکر کئی چی پیغمبرانو سمر محنت کری دے دین پبارک اور سمر ظالمانو سر واسطہ راغلہ اور غید دین مخالفت کرے اور چچا دے دین مخالفت کرے دا وی انجام سے کر دے دلے داوینا عبرت والے اللہ پا مال و دولت و پا بادشو کس کاسنا مضبوطو مستاسو سا حیثیت دے بیاد اور چچا پیغمبرانو خبرہ بنا دے دا داوی دنیام خودے خشتا کردے و آخرتم خودے خشتا کردے موسیٰ علیہ السلام فرعون ترارے اور دعوت ورکد اسلام خدای ورطوی لارش فرعون تا نصیحتو کر دوی خدای ماتی او سڑی وجل دے او جبا کنم لک فرق راغل دے لکا دیر مدبار پاتشے نما سر زمان رور مشر رور هارون اغم پیغمبر کا چی من دوارا ورشو نصیحت بنتو خدای ورسر رورم پیغمبر کا دوارا دارا خدای ورطا دا نصیحت چل کر
او دا هر عالم نه دا پکار دی چې په دې اصولو عمل کوي. بعضې تیزي کوي نو د هغه تیزۍ انجام نقصان هغه ته رسي. خدای دې دواړو پیغمبرانو ته د وعظ کولو چل ښیي. دوی چې لاړ شي اوس لوی بادشاه دی چې د خدای دعوې کوي، د هغه زمانې لوی بادشاه. خدای وایي فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. نو نرمۍ ورسره خبرې وکړې، د حکمت ته کار والی شاید چې هغه څه نصیحت قبول کړي او د خدای یاره پکې راشي. مونږ چې د چا اصلاح کوو نو اول ورته کنځلې شروع که حکومت یې که بل څوک نو په کنځل او په سخت زبانۍ خو ذهن ته تابع کېږي. زمونږ مخالف د فرعون په شان نه دی او مونږ د موسی علیه السلام په شان نه یو. موسی علیه السلام د خدای لوی پیغمبر او مقابل یې سخت کافر، خو خدای ورته وایي نه، نرمه خبره به کې، جګړې به نه کړي. هدایت د خدای لاس کې دی. د خدای شام ته ګوره د دې نرمو خبرو د اثرو چې فرعون هر څه ظلم کړی دی خو دې نه دی وجلی. قوم یې وجلی دی، مسلمانانو ته به یې تکلیفونه رسول، بند و قید، خو ده باندې خنده نه ده کړې. کنې بظاهره خو یو سړی دی او لوی بادشاه دی، شخصي حکومتونه و. خو موسی علیه السلام 40 کاله ورته نصیحت کړی او مختلفې معجزې ورته ښودلې دي چې څه به یې مستل دا 9مه پاره کې بیان. خدای وایي دا مې پرې راولېږل، دا مې پرې راولېږل، دا عذاب مې پرې راولېږل. منت دی موسی علیه السلام ته شو. یا موسی خدای ته سوال وکړه چې دا عذاب دار شي نو موږ په تا ایمان نه وړو. نو چې عذاب بلا دی کافر شو. داسې سخت د ده قوم به اوبه څکلې، هغه به اوبه وي او د هغې چې په خولې ته کولې هغه به وینه شوه. د هغې په قوم کې به چې اندخان راغلل په بسترو په کډو کډو او د دوی به نو سپږی به پکې په دانو په دا کې شوش. دا مختلف عذابونه فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین. خدای وایي مختلف عذابونه مې پرې نازل کړه، خو په چې سخت به پرې راغلل موږ مسلمانان وو او ویې ښه دعا وکړه. قالوا یا موسی ادع لنا ربک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بني اسرائیل. که دا عذاب لرې شو نو موږ در سره بني اسرائیل لیږو چې چېرته ځې، که فلسطین ته دی خو که دا عذاب رانه شي نو خدای پاک وایي چې عذاب مې ترې درکړه بیا به هغه شان کړي. 40 کاله وعظ کول څومره ګران کار و او دې 40 کاله کې به هغه څومره مجاهده کړې. نو چې پیغمبر کېده نو 40 کاله عمر و او 40 کاله یې نصیحت کړی. فرعون به خلک راجمع کړو. خدای د هغه 15مه پاره کې بیان کړی. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. اے قوم، دا د مصر حکومت زمانه ده او دا نهرونه زما په حکومت کې نه بهږي. ویزتیم که دا اقوار ملاحه ده. أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. زخیم که دا اقوار ملاحه ده چې دله د خبرو چلم نه ورګي. د هرې زمانې مفسدان خلک عالمانو پسې دغه شان وایي، ملا پسې پوهېږي. او زه چې دعوا واورېدم د فرعون ته نقل کوي. پیغمبران ټول ملیان دي، نه اربابانې، نه ملکانې، نه جاګیردارې، نه وزیرانې، نه مشیرانې.
نه ناظمان نه فقیران. نو ده به وی امن خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین. زه که دا خوار بولا خره دله خو خبرو چنم نه ورځي. بیا به یې لاس داسې کړه فلولا القي علیه اسورة من ذهب. د دې خوار بوډا په لاس کې خو د سرو بنګړي نشته. دا لاس به یې داسې کوي دا بنګړي د چا دی؟ خدای وایي فاستخف قومه فأطاعوه. همدې طریقه د قوم دوکه کو او قوم ورپسې روان. فلما سكون انتقمنا منهم. چې زه یې غوسه کړم نو بدل مې ترې واخیست. خدای پسې سس کړي چې دې څه کړل. نو موسی علیه السلام یو ځل په قهر شو. دا 11 پاره کې بیان دی. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسی علیه السلام وی خدای دا فرعون په دې خپل مال او دولت غایونه دی. دې خپلې بادشاه دا چې تا ورکړی نو خدای دته خپل د عمل انجام وښیه. خدای وایي موسی علیه السلام دعا کوم او هارون علیه السلام آمین آمین وی. خدای وی زه ستاسو دعا مې قبوله کړه اوس به ترې بدل وغواړم. فلما اسفوا قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. خدای ورته وی ستاسو دعا مې قبوله کړه اوس غم مه کوه. د خدای چې څوک نیسي که نه په داسې دریاب کې بلکل یې قصې ده چې نه فوجي نه جرنیل نه اس نه بل څه شي دریاب نه راوتی دی بغیر د ده نه. څومره فوج چې ورسره روان و نو هلته دریاب یو 12 میله پلن دی. اوس لاندې پکې د مصر حکومت لاندې په سرنګونه جوړ کړي نو په هغې کې بسونه او ګاډي ځي راځي دو طرفه بره په سمندر کې جهازونه پې ځي کشته. خدای وایي فالیوم ننجیک فالتقم اليوم. خدای وایي فغشیهم ما غشیهم وأضل فرعون قومه وما هدى. یو لوی دریاب مې پرې راوست چې د هغې علم خدای سره دی او قوم فرعون خپل قوم په دې طریقه ګمراه کړ. نو د خدای شان ته ګوره چې نومې فوجي د دریاب نه نه دی راوتی او د ده سلې لاش یو غټې میخې پړسېدلې سا په شان دریاب غاړې ته راوغورځو. نو خدای پاک وایي فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیة وإن کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. نن د باغ ورځوم په یو ډبه چې خلک دې وویني چې دا پناه چې ده به ځان ته خدای پړسېدلې. نو موسی علیه السلام او قوم خوشحاله شو ځکه چې سړی خپل دشمن ویني. دا چې کوم وخت دریاب نه پورې وتلی وي دا د سهار وخت و سهار روان شو. ما ته وی 12 میله دریاب دی تقریبا. اوس موسی علیه السلام هدې بهانه ته قوم راوکړي چې مونږ صحرا ته ځو عبادت کوو 3 ورځې پس راځو. دې 3 ورځې پس راغلل او موسی علیه السلام قوم ته وایي سپي وباسئ د فلسطین ځمکې ته دی فلسطین ته نور خاطه ته نو مخکې اوچه یو 100 میله اوچه لار وه هغې باندې عمر فاروق صاحب نهر او کېدی هغې ته نهر سویز وایي. نو دوی په لاره لار تللی نو مسیس په بي غاړو چې هغې نه روان شو زه په نیغو چې ورغلل نو دریاب مخې ته راغی.
دریاب رسیدو سره دا ساعه وخت دی خواړه کوشش کړی د فرعون ور روان فرعون چې وکتل چې درې ورځې پس ورانه دی خو زمونږ نه خپې وکړلې نو فوج ته وایي تیار سه نو رامنډې په آسونو سوار دی د دریاب غاړې ته رانږدې لاندې کړل خدای وایي چې بني اسرائیلو دا فرعون ولید نو وارخطا یې کړل او چغې یې کړې وژاړه موسی علیه السلام ته وایي پسې پرېږده چې هلته یې وژلې وې په وطن کې چا خو به خس کړی دلته خو ټولې موږ سره زنانه او ماشومان او بې اصلې خلک دی او فوج راباندې راغلی دلته به م ټول قیمې کې مخې ته دریاب دی او شاته فوج دی نو خدای د دې منظر بیان کوي فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون قال کلا ان معي ربي سيهدين وی چې یو بل سره یې ولیدل د لرې نه نو د موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته وایي صیب موږ یې قرآنان دي کړو اوس به م قیمې کې دا به څه چل کېږي مخې ته لوی سمندر او شاته فوج موسی علیه السلام وایي قال کلا ان معي ربي سيهدين خدای زما عمل دی او څه لاره به جوړوي دا وخته پورې موسی علیه السلام ته څه پته نه وه چې څه به کېږي د موسی علیه السلام پریشان او بې اندازې اول خو دا چې اوسه پورې زه وجلی یم اول به ما وجني دویم دا قوم به راله ټول وجني ټول بې اصلي دی دریم دا ده چې د ده د عباسي وسیله خطره شي څلورم دا چې دا فرعون دومره عمر جمدی و بیماري قدرې پرې نه ده راغلی چې دا به څنګه خدای مردار کړي نو سبا وخت ده فادرکوه المشرقین خدای وایي د سبا په وخت کې رالاندې کړل دغه وخت کې خدای موسی علیه السلام ته حکم راولېږه د دریاب له یو څو ځایه لښته راخلاصه کړه دې کې به لارې جوړې شي فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم خدای ورته وایي دې دریاب کې لښتې ووه 12 قوم مدارمه 12 لښته ووه لارې به پکې جوړې شي او قوم ته وایي ځې خدای لاړ دغه وخت کې خدای حکم راولېږه مخکې پته نه وه حیرانو چې څه به کړي لښتې والو سره لارې جوړې شوې او هر قوم قبیله په خپله لار روانه شوه چې د یارې شاته م ګوري هغوی لا نور رارسېدل بیا یې دومره وارخطه و چې خدای هر یو لاره جدا جدا ده یو بل نه وینو هسې نه چې مړي شوي خدای په هغه د اوبو په هغه دغه کې کړې لارې کړې ورته کړکۍ نو هوا هم پرې لګېده او یو بل یې لیدل داسې کتلې منډې 12 میله مزل کول دا خو د ټوکو خبره وه فرعون چې ورورسېد دریاب ویې لیدل چې دا خو لاره یقین و چې دا خو معجزه ده نو خدای جبریل علیه السلام په یو اسپه راولېږه وارداره اسپه هغه چا نه لیدله خو د ده د اسب نه مخکې شوه نو چې د ده د اسب نه مخکې شوه د ده اس ورپسې بې اختیاره روان شي نو چې دی روان شي په هغه لارو هغه قوم هم فوج یې ورپسې روان شي موسی علیه السلام قوم وکتل هغه ته وایي صیب موږ پسې را روان دي ویې غم مه کوه هغې غاړه ته چې رسېدل دا د ماسخوتن وخت 12 میله خو او بیا د ضعیفو او کمزورو او په هیبت هغې غاړې ته ووتل ټول او دوی په دې منځ کې شو دغه وخت کې موسی علیه السلام ته خدای د باره لښته راخلاصه کړه لښته یې راخلاصه کړه ګرم چې ټول سمندر ته راغی نام نشان یې ونه ختم کړه موسی علیه السلام دغه وخت کې د خدای 4 رکعته شکرانه ادا کړه د اول شکر دی چې زه د دې ظالم نه خلاص شم ما ته تکلیف رانه رسي دویم دا چې زما قوم ته خلاص
دریم د فرعون لښکر او بادشاه ټولې ختم او څلورم یې چې دا سلي ولیده چې دریاب نه یې راوغورځاو ورته دا ناشنا خبره نه ده چې د یو سړي سلي نه راوځي او د ده سلي راوځي هلته یو مقبره ده حرام مصر ورته وایي زه ورغلی نو پخوانو بادشاهانو ته به فرعون دی نو هغوی به په تابوتونو کې خپل مړي ښخول د ګټو په تابوت کې نو سیر او کلي هلته په عجایبګر کې پروت دی خو هغه چې کوم د موسی علیه السلام هغه چا نه دی ساتلی هغوی څه کو هغوی خو فلسطین ته لاړل بیا مصر ته دوباره نه دی راغلی وروستو راغلی دی نو هغوی به د فرعون لاش ګرځاو څه تبرک پکې څه هغه به هلته سپوږمو مردار وکړی خو دوی ته خدای وښوده چې دوی پرې خوشحاله شي نو چې هغه هلته سلي پرتې دي شام کې ما لیدلي شام کې یو مقبره ده تدمر ورته وایي نو پخوانو بادشاهانو به په تابوت کې مړي ښخول نو بعضې تابوتونه یې راوړي دي په عجایبګرونو کې ایښي دي مړي پکې ښکاري هډوکي او بیلې ورته بلې کړي چې کله کښېني دارنګې مصر کې عجایبګر کې نو د فرعونیانو قبرونه دي نو هغه چې کوم د موسی علیه السلام فرعون او د هغه نوم ولید ابن ریان او دا موجوده چې پراته دي د نسل دی نو دا ماسوتن مال دا د حضرت موسی علیه السلام یادګار دی او دا په نور امتونو فرض شوی نه دی صرف زموږ په امت فرض د دې وجه نه حکم دا دی چې شپه تېرېږي ماسوتن اخري وخت دی نو شریعت دا غواړي چې د سړي ژوند اخري په عبادت کې راشي نو دغه وخت کې مونځ مقرر کړی دی د دې وجه نه د ماسوتن د مانځه نه پس خبرې کول ګپ لګول ریډیو اورېدل دا ټول بند دي او د کېږي به دا د خلکو رواج چې دی د ښار کې یا بعضې علاقو کې دا غلط رواج دی چې د ماسوتن نه پس ډوډۍ خوري ډوډۍ د ماښام او ماسوتن منځ کې پکار ده چې ماسوتن سړي ځي هغه تګ راتګ کې ورزش یې مشي او مونځ یې وکړي او آخري انجام یې که دی د خوب کې مړ پاتې شو خدای وایي څلېرویشتمه پاره کې زه هر انسان روح علم د خوب وحي نو د روح حسي وي سی والي او څه پکې پرېږدي خدای وایي الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون زه د خوب وخت کې ارواح والم نو چې د چا نیټه پوره وي نو هغه مړه پکې پاتې شي او چې د چا نیټه نه پوره نو سهار دوباره به یې ژوندی شي نو دا مرګ خوب چې دی دا د مرګ مثال دی نو شریعت دا غواړي چې د مرګ نه مخکې ته په عبادت مړ شي په توبه او په ځاو په ګپونو په تصویرونو په ټلویزیون نه د هغې علم تا ته فایده نه کوي او جهل یې ضرر نه کوي که سړی د امریکې نه خبر نه شو د لندن نه بي بي سي ونه رېدل نو څه چلو شو ډوډۍ راکړه چېرې یا سړی ته خبر شو نو څه چلو شو ذهن کې به ماغه غلط خیالات نو شریعت دا وایي د شپې د ماسوتن نه پس خو هسې خبرې اترې بندي بغیر د درو خبرونه یا د علم او د دین خبرې یا خپل ټبر سره سړی خبرې کوي یا مېلمنو سره او یا سفر باندې روان یې د خوب وخت دی او ته د ځان نه خوب تختې ملګري سره خبرې کوې نو خیر دی کني د ماسوتن نه پس خبرې کول بد چې ماسوتن نه پس سړی ضروري شي خو سهار مازدیګر هم د وخته پاڅېدی شي او چې سړی ناوخته ډوډۍ وخوري یو خو ډوډۍ هضمېږي ډوډۍ نه پس 2 ګنټې ویښ پاتې کېدل پکار دی نو زر دې خلکو باندې چې بیماری راځي د ګیس او دا نور دا مصیبت دی چې ناوخته ډوډۍ وخوري ډوډۍ په خېټه کې جمدې وي دي وده شي خوب وخت کې هضم کوي نو نقصان کوي نو خدای او رسول چې څه ویلي دي دی زموږ د خیر دپاره ویلي دي ډوډۍ د ماښام نه مخکې خوره ماسخوتن نه مخکې بیا د سهار لمونځ لومبې آدم علیه السلام کړل آدم علیه السلام خدای په ځمکه پیدا کړو عرفات مخې ته یو کور دی د حاجیان یو ورځي هغې ته وادي النمیرا وایي دا لوی جومات د محراب حصه په هغه خوړ کې ده او هغه بار حصه ترې بار دی نو دا خوړ نه پس بیا عرفات شروع کېږي مونډونه یې لګولی دی
دې خوړ کې خدای آدم علیه السلام څیره شکل جوړ کړی بیا جنت ته تللی جنت کې د شپږ نیمو شلو کالو په اندازه عمر تېر کړی او بیبي ور سره خدای پیدا کړی خدای پاک ښایي دغې هر سفره په دغې بوټي ته مه نږدې کېږه امتحان پې راولي شیطان داسې ظالم دی چې ورغی اول یې بیبي ته قسم وخوړ وی قسم مې دې په ځان ته خدای چې یو بوټي درته ښیم که ته وخوړه او خاوند دې وخوړه نو ټول عمر به جنت کې یې کني ځای به ګورې د غم ځای ته به ځې هغه ویارېده او د بوډا په شکل ورته څرګند شو د پیر او ښځه زر قمقل شوې دی دوکه کېږي زر نو اول یې بیبي دوکه کړې ده هغې خاوند ته وویل او بیا راغی هغه وی مونږ چې خدای منع کړو وی خدای ځکه منع کړی که دا بوټي وخوړه نو بیا به ټول عمر جنت یې او خدای دا غواړي چې بل ځای ته مه لېږم نو خدای وایي وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسم یې ورته وکړ په ځان د خدای چې زه پر ستاسو ډېر خوښ یم فدلناهما بغرور پاره یې دوکه کړه بوټي وخوړ خدای ورته معنه جوړه کړه او په داسې طریقې رالیږي چې ورته د عمل انجام وښیي په جنت کې چې دنیا کې ګورې د عمل انجام به دقه شانتي نو دې راکوشو د هندوستان په سرزمین سرندیب کې سیلون ورته چې اوس وایي یو غر د غر د پاسه د قدم نښه ده خلک ورخیږي هلته د هندوان وایي دا د ګوتمبد د قدم نښه ده او مسلمانان یهودیان عیسایان چې څوک آدم علیه السلام مني هغې ټول وایي دا د آدم علیه السلام د قدم نښه ده او ظاهر هم دا د کتبې لګېدلي دي هلته کې شپږ فټه قدم دی 2 ګزه اوږد نو ګوتمبد خو اوس تېر شوي د عیسی علیه السلام نه یو 600 کاله مخکې او قامت یې ټول 6 فټه دی نو د 2 ګزه انسان شپه خو 2 ګزه نه او آدم علیه السلام 8 ګزه اوږدو او 7 ګزه پلنو جنتیان چې څومره جنت ته ځي د آدم علیه السلام په شکل او په څېره به ځي نو هغه 2 ګزه قدم خو د 8 ګزو انسان سره جوړېږي داسې نه چې یو انسان په خپله 2 ګزه وي د هغه قدم دی 2 ګزه وي بیا خو به ته ایل جوړ شي په انګریزۍ کې تاسې کو لکه سړی چې ناست هلته راکوشي وي داسې وایي تاریخ کې چې دې ځمکې ته راغی تیارې نه ولیدلې ځکه جنت کې تیاره وي جنت کې داسې رڼۍ لکه د سبا د رڼا په شان بغیر لمره به رڼۍ نو د شپه نه ولیدلې چې دا شپه څه شی نه جنت کې اودسماتې نه اودسماتې لیدلم دا بوټي د خوراک سرداش چې دنیا ته راغی بار ته کېناست او دا پر د خوراک کاک د ګندګۍ نه بدبویي محسوسه کړه چې دا څه بلا او دا توره شپې ولیدله چې دا څه بلا راوخته دا مو خو د شپې نه ځکه نه یېرېږو چې دا هم یقین دی چې دی پسې پس رڼا را روانه او چې چاړو دا لیدلي نه هغه وي دا څه توره شی راوخت او په خپل عمل یې جړا کړه چې خدایه که ما بوټي نه وی خوړلی په دې ګندګو او په دې مصیبت به نه او توبه هم قبوله شوه زه یې خدای پاک ته 2 رکعته لمونځ کړم نو شکر دی چې خدایه هغه تیاره دې رانه لرې کړه او شکر دی چې توبه دې رانه قبوله کړه نو سبا وخت کې د لمونځ دا د آدم علیه السلام یادګار چې اول هغه کړی او سبا د انسان د داسې مثالي لکه د مړ چې جمدي شي سړي چې ویده کېږي څومره ستړی ستومانه ټول طاقتونه یې ستړي شوي او د شپې چې ویده شي هغه ټول طاقتونه وله خدای دوباره جمدي کړي او سار تر تازه راپاسي دغه وخت کې خدای عبادت مقرر کړی دی چې ستا شعور هم د جن په عبادت
او آخري خاتمه د په عبادت یې. نو سړی د ماسخوتن زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې سړی ماسخوتن مونځ د جمع وکړي نو خدای د نیمې شپې عمره ثواب لیکي، او چې سهار ورسره د جمع مونځ وکړي نو خدای د پوره شپې د ولاړې ثواب دله لیکي چې د ټوله شپه په عبادت کې تېره کړې ده. که سړی تعجد کې خو هغه لویه خبره ده او بختور دی، خو که نه کړې فرض کا خو ماسخوتن یې د جمع مونځ کړي او د سبا یې د جمع کړي ټوله شپه وله خدای په عبادت کې لیکي. دا زمونږ د ښکلي پیغمبر وعده ده. خدای دې پرې موږ له د عمل توفیق راکړي. یو سړی خریدار ته پیسې پرېږدي چې دا به زکات دې حساب کړم، نو زکات پې کېږي که نه، او که ده نیت کړي چې زکات دی به ټیک ده، او که په هغه سړي زکات کېږي. قنوت خدای ته عاجزی ده وایي، نو دعای قنوت معنی د عاجزی دعا دا مونږ چې والله منا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک، دا د عاجزی دعا ده د خدای دربار کې. نو دا دعا دغې ته قنوت وایي. دعای قنوت دا په وترو کې چې مونږ وایو. روجې دپاره کومه ورځ ښه ده چې کله دې توفیق وشو، او که خامخا غواړې نو د زیارت او د ګل ورځ ښه ده په هفته کې. دا زمونږ د ښکلي پیغمبر طریقه یا 14مه او 14مه او 15مه د میاشت دغه درې ورځې. که د خوب د وجې نه سړی تهجد مخکې وکړي نو خیر دی، د وضو کېدو نه مخکې وکړي، خو زیات ثواب او بهتره او ښکلې طریقه دا ده چې سړی رستي پار کې 3 حصه د شپې رستی کې دې مونځ وکړي. نو نن سبا د 3 بجو 3 نفس چې وکړي نو ثواب زیات. فکر په کم 15 تقریبا بانګونه شروع کېږي، نو دا رستی حصه ډېره غوره ده. دا وخت کې سوالونه قبلېږي او دعاګانې کوي. که سړی په اودس ناست دی او اذان هم شروع، دواړه دعاګانې دې ووایي که وسي. د اودس دعا د اودس دعا خو وروستو ده او اذان سره متصلې کلمې ویل کړي. او که په اودس ماتې ناست دي نو بیا دې په خولې نه وایي. مشتبهات هغه څیزونه ده وایي چې هغې کې د حلالوالي او د حراموالي دواړه وجې موجودې. زمونږ په معاشره کې لکه نسوار، سګرټ، دا مشتبهات دي د دې نظام سره، ځکه څه حراموالي دلیل قطعي نشته د حضور زمانه کې نو، بل په لومبي ځل نشه کوي وروسته بیا نشه نه کوي. نو چې لومبي ځل ته یې ګورې حرام دی، او چې وروستو ته یې ګورې نو بدن کې څه سوالې راولي هغه نشه نه راولي، نو حلال ورته ویل پکار دی. نو د دې وجې نه علما ورته مشتبه وایي. نو نسوال، سګرټ، چرس دا ټول مشتبهاتو کې داخل دي، او شراب حرام قطعي دی، بغیر اجازت هم دی د چا څیز مه استعمالوم. چا وي دا رښتیا چې لا اله الا الله په نوم باندې مد وکړي نو څلورو دغه لوی ګناهونه معافېږي. دا خبره دې اورېدلې؟ واعظان د ځان نه وایي، او کلمه لوی شی دی. په دوکان په ډیکوریشن په نقش نګار چې څه پیسې ولګي هغې کې زکات نی. زکات په هغه مال چې خرڅی او راخرڅی، او د دوکان په زیب و زینت هر څومره پیسې چې ولګېدې هغه کې زکات نشته. د پټي شمله څومره پکار ده؟ یو لیش نیم املا پورې اجازت دی، د نیم املا نه په ښکته کښېنه بیا په اسراف کې راځي. یو لیش 2 لیش دی، نیم املا. یو سړی وایي زه د وخته مانځله راشم پوره ما اودس ماتېږي. نو که داسې معذور یې چې یو وخت بغیر د اودس ماتېدو نه ستا نه تېرېږي نو ته یو ځل اودس وکړه بس کافي ده. د هر مانځه دپاره به اودس کوې. او که دا قصه در باندې کله ناکله راځي نو بیا به چې اودس دې مات شي اودس به کوې. نفلونه پس بیا اودس وکړه تازه، که د اودس مات شوي. د یو څلورو بندګانو په شریکه یو کور جوړ د زکات په پیسو یو غریب سړي یې ورکړه، کېږي زکات؟ وشو چې هغې په مانځه کې اودس کې زما شک ډېرې دا 2 شیطانان دي زموږ ښکلی پیغمبر ویل. دا اودس شیطان دی، هغه ته ولهام وایي. هغه دې سړي له سودا پیدا کوي. دا شیخان زبرګان
درې ځله به لاس وینځي، بیا وینځي، بیا وینځي، بیا وینځي. استنجا وکړي نو دا شیطان داسې مردار دی، د دبرې سره نږدې یو ویښته داسې راکاږي. نو د دې سړي دا خیال شي چې زمانه جوړې باد ووتل، هلته باد نه وتلی، شیطاني خبره. نو د اودس جدا شیطان دی چې سړی به اوس مه کوه ورته وایي، کوي به خپل کار به شیطانه مرداره. درې ځله د اودس وکړه بس خلاص. هغه کش پش که په خېټه کې محسوسه یا نه اخلي، پروا یې مه لره. دا شیطان وسوسې چې بعضې مرضونه شیطاني وي، دې ښځو ته ډېر زیاته شي. او د مانځه کې دا شیطان دی، هغه ته قنزم وایي. دا نومونه زموږ ښکلي پیغمبر اخیستي دي. وی دا دوه به هم دوکه کوي، کله به مانځه ته نیت تړي، نیت پرې تړلی، نیت په حکم، نیت پرې تړلی، نیت په حکم، نو ټول رکعت پرې لاړ شي. کله په رکوع کې، کله په سجده کې، کله په مانځه کې. دا شیخان په عبادت کې ګمراه کوي او دا عام خلک په ګناه ګمراه کوي. نو شیطان داسې مکار دی چې څوک ترې نه خلاصېږي، نه میاو نه مولا او نه د چا کار کوي. چا وی ما قسم خوړلی چې فلانکې کار به نه کوي، ما وکړو نو اوس توبه وباسه او کفاره ادا کړه. 3 روجې ونیسه، یا 10 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړه، یا 10 مسکینانو له جامې واله که توفیق دې وي. د 10 مسکینانو ډوډۍ دا ده چې 20 سیره غنم 20 کیلو د هغې قیمت فقیرانو ته ورکړه. پرې 400 کې یو خاندان و، په موږ باندې اسلحه کېښوده او زما لور او پلار ته یې د قتل دمکي ورکړې او زما د زوی نیکه هغه جینۍ سره وتړل. بیا مونږ دعوه وکړه او عدالت نکاح فسخ کړله. که دا ستا بیان صحیح وي، ړومبی نکاح نو شوې نه ده، ځکه جینۍ عاقله بالغه څوک په زور نشي واده کولی، نه پلار واده کولی شي، نه بادشاه، نه ګدا. نو چې هغه راضي نه وه نو هغه نکاح غلطه ده. او هغه مولا که پته ورته لګي هغه لوی مجرم دی چې ورته پته لګي چې دی په زور راوستله، ولې نکاح تړی؟ دا مولا هم مجرم، دا سړی هم مجرم. فسخ ته نکاح ته حاجت نشته، په خپله نکاح شوې نه ده، دا جینۍ ازاده ده. دا چاوې په یو صحیفه کې راغلی دی، که چا له عربي ورځي نو په عجمۍ کې دی خبرې نه کوي، ځکه دا نفاق پیدا کوي. دا مې نه اورېدلې دی او نه مې لیدلې ده، دا ځان شا خبرې کوي. حضور پاک ته داسې خبره منسوبه ویمه چې هغه نه یې ویلې او نه یې کړې. بغیر د عربیانو نورې ژبې دا ټولې خدای پیدا کړي دي. ومن آیات اختلاف ألسنتکم وألوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. خدای د قدرت په نحو کې دا ذکر کوي چې یو انسان دی او ژبې مې وله مختلفې پیدا کړي دي. دې وخت کې 3640 ژبې دي په دنیا کې. نو د خدای احسان دی. نو چې خدای ژبه د نعمت په شکل ذکر کړې ده، نو ژبه کې ګناه نشته. ګناه د سړي په عمل او کردار کې ده. هره ژبه چې که د سړي ژبه عربي او د عمل د ابوجهل وي، نو ژبه په څه فایده نه کوي. سړي عربي ژبه وي او عمل یې د ابولهب وي، هغه بېل څه. خدای خو کردار او اعمالو ته ګوري او ژبې د اختلاف دا د خدای د قدرت یوه نښه ده چې د اولې ژبې مختلفې دي. که د حکومت د طرفه د ډوډۍ اجازت صرف تا ته، نو ته خوړی شي، هغه بل ته نشي ورکولی. دې ته اباحت وایي، تملیک ته وایي. یو سړی چاله لاس کې شی ورکړي چې دا ستا، هغه چې چاله ورکړي او یو څوک د ډوډۍ نه راوستل او ډوډۍ ورته کېږي، دا مېلمانه یا دا خوړونکي کور ته نشي وړی. تا ته صرف د خپل خوراک اجازت، نه به زامنو له وړې، نه به سابقان. دا بعضې افغانان امامانې زر پکې خجل را جمع کړي او جیب کې واچي چې سابق له وړم، سابق ته په تتر ولګه. د ما کور نه به سیند نه وړی. یو دا چې تا درکړي چې دا ستا، لکه پوڼۍ کې مټۍ درکړه چې دا ستا، او یو دا چې رقیبې کې درته کېږي.
او مچمچې درته کېږي د هغې د باغ د وړلو اجازت نشته دې ته یې باحت وایي د دې کور د خاوند ولې باغ ته څه نشته چې پخپلې وکړې ته به کور ته نه وړې که د یو حرام دی او حکومت تا ته اجازت کړي صرف د خپله نو ته خپل کارک بل له نشې ورکوه چاوی کار حلال دی کارګر دوه قسمه یې یو خو دا په کورونو کې چې اوسېږي په دې اونمونو کې او دا ډوکې مډوکې تختوي دا حرام کوي او یو کارغه دی کار هغې ته وایي هغې ته کارغه نه وایي هغه تکه توری او غوړه ښکاري او د سرخکو سره یو ځای په دې غنم کې وشي دې پټو کې ګرځي او اواز په مزه اواز یې داسې نه لکه د دې کارغه هغه حلال دی هغه بوټي خوري او چینجي خوري او دا کار مردار نو کار حلاله ده او کارغه مردار ده کارغه تک توري غوړ او پټو کې ګرځي سیلونه د سرخکو او د غنم چې وشي دغه روزو کې زموږ وطن نو هغه حلاله ده او یا دا کار چې په دې ونو کې اوسېږي او دی مردار یې پرې دا مردار دی خو یو سړی مریضه ډاکټر یا لباټۍ ته بوځي نو هغه له هغه ډاکټر یا لباټۍ والا 50 روپۍ ورکوي دې سړي له او که په خپله لاړ شي هم هغه پیسې د هغه نه ځي نو کمیشن دوا دی خو په مریض نه به هغه نه اخلي هغه د خپله جیب ورکوي ډاکټر د خپله جیب ورکوي یا لباټۍ د خپله جیب نه خپلې پیسې کمې کړي او سړي له ورکړي چې تا ما له خریدار راوستی دی او کړی خو که هغه زور اغوي نه وباسي لکه دا بسونو والا چې دا دغه ته ودرېږي هوټل ته نو که هوټل والا د خریدار نه هغومره پیسې اخلي چې څومره رواج دی نو ټیک ده ډریور له چې څه ورکوي او که نه د هغه ډریور پیسې او زور د دې دغه نه وباسي د دې مېلمنو سوړلو نه نو بیا حرام دی دا ډریوران اکثر دې بسونو کې چې ځي نو دوی نه د هوټلو والا پیسې نه اخلي او چې لم هم ورکوي څه ګرځي نو که دا زور د دې دغه نه وباسي وروسته یا پې ګنته مال خرڅوي یا د 2 روپو مال په 15 نو بیا خو دا ټول حرام دی دا مجرم دی ډریوران هم مجرمان دي او ډریور او که نه چې څه بازار نرخ یا که پیسې راغلي ډوډۍ کې څه فرق نه راولي او دکاندار د خپل طرفه ډریور له سره څه احسان کوي نو خیر ادې روانه دا غوثان قربان هم دلته نه پېژنم دا د سفیان اصطلاحګانې دی بعضې خو بعضې معنا صحیح او بعضې غلطه وي فقط هم دې ته وي چې سپکې نیولې ده او زموږ روزي د هغه په لاس کې ده نو دا دروغ دی مالک خدای دی او زموږ رزق او خیر و شر خدای په لاس کې او کاسې یو بزن ته قطب وایي غوث وایي نو خیر دی که بل څه غلطه معنا یې مراد دی مطلب ته یې ګوره دا اکثر دا ملنګاري او دا کماخت خلک دا غوث دی دا قطب دی لکه سکت مسلم دا رسېدلی دی کوم خوا رسېدلی مونځ کوي نه مونځ خو نه کوي هر مونځ په مکه مکرمه کې کوي وایي دروغجنو ډوډۍ کې هم دی خوري ډوډۍ هوټل ته خوري خو ماته لارشته دی ورته وایي ډوډۍ ورته خوره کوه که مونځ کې هلته ثواب دی پې دا ټول دا دروغجن مکاران دا چرسیان پوډریان دې قبرونو ته چې پرستي دا دروغ عقیدې او وهمي خبرې د هغوی مشهورې کوي نه خیر و شر مالک خدای دی بنده دی بنده ته به بنده دی او خدای ته خدای دی بل چا نه خیر و شر د اسبابو نه باناتر چې د خدای صفت دی دا به د چا نه نه غواړې او نه به د چا نه دا امید لرې د پیغمبرانو د تعلیم خلاصه دا ده چې بنده د خدای بنده شي د انسان د بندګۍ نه وباسي نو د انسان بندګان کېږئ ما د خدای بندګان یې مونږه ایاک نعبد و ایاک نستعین خدایه مونږ خاص صرف ستا عبادت کوو د بل چا نه کوو او صرف او خاص ستا نه امداد غواړو د بل چا نه نه غواړو نو دا د ایمان تقاضا ده نو که د اصطلاحي الفاظو څخه مطلب یې هغې سره زموږ تعلق نشته هر څوک یې چې دې کې خپل کار وکړي او که صحیح معنا وي نو خیر دی
الله يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. بعد ذلك خبر ها هذا خبينا منو كده عارف نمشي سنة والي وسؤال فكرتهم بنقطة خمدة قسمني فقرا شريكي أو قصية حديثك دمر وعقاني ذكر لها قسم مشكل لطعام ما هو معي باس ده بولا بادر ده باجور بولا دير بولا كنور بولا مانكي بولا لنبتوتين بولا صبري بقفل كاجة جانتا سوكو يا رسول الله مبارك داميني لي أوين ديرنا لهم بسرتش صحابة بعمل كده بدن طريقة أو بس ما خلاص نور صبري ده زي الأحمر ما جور بولا دير بولا بقفل كاجة Cawe mak bala garupin cara workeri da dawai karobar fekai. Opat apa sa workeri. O kana nafaziata la si kana kamaras. Darawa da kana au darawa. Ajin mukarrari bi jama'a babin zaruben ya sarake. Allah Allah. Ajin mukarrari jisa lente ulata da bada kede rafa. Yana ziyat ya kana jam. Cawe mak kulli nukla gaware fe. الحلقة كانت طويلة نمنا نزوان ضمت لبني زوان وي ملاقاتي سريدة زي بابا بجا ملاقات زي زيارة مجودة زيارة ملاقات دا أو زوان درو جدا وي دزور مجودة زور درو تبوي نزوان وانا دير درو جد أو زوان وانا دير ملاقاتي نفخدا نسينم وانا بلبتاين Abbas Hamad saja Alhamdulillah berapa ada kemungkinan di mana sih Abu Syakab Shimi mereka kesawal najur kafun dalam Baik masalah sekarang di taklif di atas perera terdakwa hotel itu wajah kebasukum kemarin gadenya dia lihat ni terus cerita tamas Alfedia boleh ke anda alul istimana da yaron jefa sama wakilu banan barke zabzab muskil bawal alam rahli di bawal tanas na parale tubure pan do pila maso jizam teneska musukwi da adabu asukwi landa kati wisika kuzira nadwana tari kaya ke fasukwi bawal alas kiti tul badat ke twarishi aga atat wasa julashi Asuke panas taski hukum nishtam kapawan taski ke panas تصلي وصل كم بس تير شباب وصل بياو تصباتي شغلتي وباتو وقولي استنجازين ديكم نزلي عمر سيدلي طول بدلها ده سيشن شعري فتيني تنا بريتا كتير تويت بابا ثلاث هذا شعر أصلي هذا ورش بيوي ما بني كره كأنه متكرين بتيجي في بانه ثلاث نكى تكا ورز دعوات تشاتوي كلا بابا نشاتوي gawe mana dikere sakale dawa singla fusare ma kasam brike hazina da kaje da dawa bra chidu da kala ka awali mana da tara kare aw hodi sara dawa ni no harin ma kasam bri fusare bawala ni chadu zarurat ko ga khairdi kala kaselu patuka tuni lakin asqinis ya da hakun zai يا الامتياز اللي طبعا أصلا زي الخير ده هو أنا أعرفه يا بلاتي تسعين دربي عمي شدي هذا مجولين ده سيد ما ذكر تسبيحات بتسبوه كدي ذكر بتسبيح استعماله هشي فزيار سوا فقطو كده بس ده حضور فاكه وصحابه زمانه كتسبيحات نو دارس كدور شبيه نغيبه فقطوه بعدين دولة سنو لا سنترو كور التسبيحات بينكي وتاسة تطريق أنا معلومة لا سنة التسبيحات فالوار الناس بينكي لو كنت بعد بحضور داسمة أعتقد معلومة زي كان جسنا بعد سليس استنجاك لي زان بقوت يوري فاريد أخلين معنا فخلاص كاو
او اسی تصفیه استعمال روان یو ذریعه ده، نو یو ذریعه چې د حضور زمانه کې نه وروسته جوړه شي نو هغه هوایي لکه لوډ فکر چې موږ یې استعمالو دا د حضور زمانه کې نه وه، یو ذریعه ده، موټرې دي، لارې دي، جنس دی، خلک پکې حده ځي. او یو شی چې د حضور زمانه کې وي او دوی نه استعمال کړی هغه نه استعماله، لکه جماعت کې بعد خلک پړي ګایي چې سخت دې نیغ شي، نو دا پړي خو د حضور زمانه کې وو که نه، هغوی د استعمال کړی دی نه. امت ته دا ویلي دي چې پړي ګرځوي نه، جنازې ته چې لاړ شي دی بس کې پړي به پک ګرځي، نو پړي د حضور زمانه کې استعمال کړي نه دي، نو نه به استعمالوي. او نوې آلات او سامان چې جوړ شي او په خپله یې مقصد نه ګڼي نو هغه هغه دي چې د حضور زمانه کې نو یا یو سلام پسې د امام څه سلام ګرځولی شي. لومړی سلام واجب دی او دویم سلام سنت دی، چې لومړی سلام وګرځوئ ته ورپسې ګرځولی شي، چې دویم وګرځوئ دویم ورپسې ګرځولی شي. او که د دواړو نقص ګرځی له هغه نه چې پابندي په شریعت کې په دې کې نشته. آدم علیه السلام امر کړی دی، دا عامو پیغمبرانو معلوم نه دی ځکه ډېره زمانه تېره شوې ده او په ځمکو انقلابات راغلي دي په آبادو. آدم علیه السلام خو د ټول انسانیت سر دی، دا هغه خبره چا وکړه. دا ما د خلک تاریخي خبرې لیکي چې فلانکي کتاب کې دا دی فلانکي کې دا. زموږ د خپلې پیغمبر خبره یقینا معلوم نه دی، د هغې نه پس د یاد ګمان د ابراهیم علیه السلام په قبر دی او ورسره دعوه کوي، او بیا زیات ګمان د موسی علیه السلام په قبر دی، او بیا زیات د زکریا او د یحیی علیه السلام په قبرونو دی، او د نوح علیه السلام قبر لا نه ممکن، او باقي قبرونه نه دي معلوم، ځکه د جوړولو د قبرونو او د پخولو رواج نه و، نو که چا قبر په وانه شي ځم او څه پته یې نه لګي چې چا سره محبت یې نو هغه سره به ملګري. نو د ملګرو مطلب دا نه دی چې د هغه کوم ځای وي دوی به ورسره نیغ ناست وي، نه، خو خدای به یې ملګري ساتي. نو چې چا ابوبکر صدیق سره محبت وي نو هغه به صحابو سره انشاءالله، او چې چا د حضور پاک سره محبت وي نو هغې سره به په جنت کې ګاونډي وي. داسې نه چې کوم پیغمبر له خدای کوم عزت ورکړی دی هغه عزت به درته حاصلي لکه مقام محمود، نه، خاص عزتونه خو خاصو بندګانو سره وي او دوی به د هغې ملګري دوست وي. بس ورنګي شروع شوی نو